د دعا د قبلېدو دپاره شپږ شرطونه دي. که غواړې چېرې زما دا دعا دې الله قبوله کړي نو په شپږو شرطونو باندې خپله دعا برابر کړه، الله به دعا ضرور قبلوي. اکثر خلکو نه موږ اورو یاره زموږ دعا نه قبلېږي. اولنی شرط په دعا په قبلېدو کې اولنی شرط دا دی چې کله هم ته دعا غواړې نو ته به دا یقین لرې چې زما دا دعا به الله پاک خامخا او ضرور به الله زما دعا قبلوي. دا هم په حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذي کې حدیث دی، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. تاسو د الله نه دعا غواړئ په داسې حال کې چې تاسو دا یقین لرئ چې الله به له قبلوي. دویم شرط په دعا کې دا دی چې کله ته دعا غواړې نو ستا دا زړه به حاضري، غفلت به ستا په زړه کې نه وي. دا هم په حدیث کې راځي او ترمذي کې دا هم حدیث هم دی، دقه حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې پوه شئ چې الله پاک د غافل زړه نه دعا نه قبلوي. مثلا ته دې کې ناستې سوچونه دي په بل ځای کې او یاره الله نه غواړي چې الله ماله دا وکړي او ماله دا وکړي، دا دعا الله پاک نه قبلوي. دریم شرط په دعا کې دا دی چې ته به ستا دا خوراک چې دی دا به حلال خوراک وي، ستا رزق چې تا ته کومه میلاویږي دا به حلالي، دا به حرام نه وي. دا هم په حدیث کې راځي، مسلم کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي تذکره وکړله چې په اوږد سفر باندې تللی، یو ګرد غبار هم والی، سر یې ببر سري او په سفر باندې وي او لاسونه الله ته چوت کړي او یا ربي یا ربي یا الله یا الله، د الله نه غواړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. د دې سړي جامه د حرامو ده، سکا کې د حرامو دی، خوراک کې د حرامو دی، غذا ته د حرامو ملاویږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانا یستجاب. د دې سړي دعا به الله به څنګه قبوله کړي چې هر څه د حرامو دي. او څلورم شرط د دعا دپاره دا دی چې کله ته دعا غواړې نو دعا کې به تلوار نه کې، جلتي به نه کې چې اوس دې دعا وکړله او ته وایې چې بس اوس همدا زما حاجت پوره شي، تلوار به په دعا کې نه کې. دا په یو حدیث کې راځي، بخاري کې دا حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یستجاب لاحدکم ما لم یعجل. ستاسو دعا الله قبلی تر څو چې تاسو تلوار نه کوئ. او تلوار دی ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو، دا بنده وایي چې دعوت فلم یستجب لی، ما دعا وکړه او قبوله مې نه شول. داسې خبرې به نه کې، تلوار به الله پاک دعا ضرور قبلی. پنځم شرط په دعا کې دا دی چې کله ته دعا غواړې نو په سازگار ماحول کې چې کله تا باندې څه مشکل حالت نشته، خوشحالۍ دي، راحتونه دي، په هغه کې ته دعاګانې غواړې نو الله به بیا ستا په مصیبتونو کې ستا دعاګانې قبلوي. دا هم په حدیث کې راځي، ترمذي کې دا حدیث دی، ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سره ان یستجیب الله له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې خوشحاله کوي دا خبره چې الله دې د دعاګانې په مصیبتونو او تکلیفونو کې قبولې کړي، نو دا سړی دې د الله نه دعا غواړي او ډېره دعا دې غواړي په راحتونو کې او په خوشحالو کې. اوس مثلا صحتمنې اوس ته دعاګانې غواړي نو په سبا له ته بیمار شوي، الله به ستا په بیمارۍ کې دعا قبلوي. اوس ته مالدار یې او په مالدارۍ کې د الله نه دعا غواړي، سبا له به تا باندې غریبي راله او په هغې کې ته دعا غواړې نو الله به له ضرور قبلوي. شپږم شرط په دعا کې دا دی چې کله ته یو بل مسلمان دپاره د هغه په نه موجودګۍ کې ته د هغه دپاره دعا غواړې، یو بل مسلمان دی د هغه دپاره د هغه په نه موجودګۍ کې ته د هغه دپاره دعا وغواړې نو دا سبب د دې ګرځي چې ستا دعا به الله قبلوي. مسلم کې دا حدیث دی، ابي درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی دي چې فرمایلی ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغیب الا قال الملك ولك بمثل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو بنده د یو ورور مسلمان دپاره د هغه په نه موجودګۍ کې دعا وکړي، څه ورله وغواړي، نو یو ملک هغه پې امین هم وایي او هغه ملک دا هم وایي چې ستا دپاره هم دغه شی، دا کوم شی چې تا د هغه دپاره وغوښتو دا ستا دپاره هم شو. نو که غواړې چې مثلا په ما باندې الله راحتونه راولي، یو بل مسلمان دپاره د راحت سوال وکړه. که غواړې چې الله ماله حلال کاروبار راکړي، د بل مسلمان دپاره د حلال روزګار سوال وکړه، الله پاک یې تاله درکوي، ملک درته اعلان کوي چې ستا دپاره هم داسې شوله. نو دا شپږ شرطونه شو د دعا د قبلېدلو دپاره چې په دې سره الله پاک زموږ دعاګانې دا قبلوي.